ستړي مه شئ ټکنیکل قرار یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. زه قرار سیدي یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې د یوې نوې ویډیو سره حاضر شوم. په نوې ویډیو کې به تاسو وښایم چې څنګه موږ کولی شو چې هغه خپله فیسبوک آی ډي وګورو چې چا خلاصه کړې یا بل څوک زموږ آی ډي تعقیبوي او که نه، یا په بل موبایل کې زموږ آی ډي خلاصه شوې ده او که نه ده خلاصه شوې. نو داسې یو ویډیو جوړوو چې که چېرته په کوم موبایل کې خلاصه پاتې شوې وي زموږ نه، او یا کوم بل څوک غواړي چې زموږ آی ډي تعقیب کړي او هغه زموږ آی ډي خلاصه کړې وي، نو د هغې نه د لاګ آوټ کولو او د هغه د موبایل نه د بندولو لپاره زه دا ویډیو تاسو ته جوړوم. نو ملګرو، تاسو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او دا ویډیو د خپلو ملګرو سره شریک کړئ تر څو هغوی هم د دې ویډیو څخه فایده واخلي. او داسې نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ته سره سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغسې ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو، د دې دپاره به تاسو راشئ او لایټ فیسبوک دا به تاسو خلاص کړئ. که چېرته تاسو سره نه وي نو د پلی سټور نه به ډاونلوډ کړئ. نو دا فیسبوک چې کله تاسو ډاونلوډ کړه خلاص مو کړه، نو تاسو سر کې دغه درې کرښې چې دي دی باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو دغه درې کرښو باندې کلیک وکړئ، تاسو به پاس لاړ شئ او سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو سیټینګ باندې کلیک وکړه، تاسو به پاسورډ اینډ سیکیورټي باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو دې باندې کلیک وکړه نو څه لږه شیبه انتظار به وباسئ او تاسو ته به داسې صفحه راخلاصه شي. نو بیا به تاسو په دې سی مور باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو سی مور باندې کلیک وکړه، نو تاسو ته به ټول هغه موبایلونه او هغه کمپیوټرونه به تاسو ته په نښه کړي چې کومو کمپیوټرونو او کوم موبایلونو کې ستاسو آی ډي خلاصه وه. حتی موقعیت بیا هم تاسو ته په نښه کړي. مثلا زما موبایل کې چې دی دغه سمسنګ ګلیکسي ایم شل چې دی د کابل افغانستان په دې کې آی ډي خلاصه ده. همدارنګه کندهار افغانستان، دا انډرویډ کندهار افغانستان، او همدارنګه دلته که تاسو ګورئ دغه کمپیوټر کې هم دغه زما آی ډي خلاصه ده. نو دغه د وینډوز پی سي کابل افغانستان، یعنې په کمپیوټر کې هم خلاصه ده. دا چې دی ډیوایس ټایپ نون کابل، دا چې دی څنګه موبایل کې خلاصه ده، په هغه موبایل کې خلاصه شوې ده چې هغه کس د ویډیو د آی ډي د خلاصولو سره سم ټچ وي پی ان یا بل کوم داسې وي پی ان چې هغه د خارجي هیوادونو سره وصل کېږي، د هغې هیواد سره وصل شوی وي پی ان یې خلاص کړی او په وي پی ان کې دغه زما آی ډي خلاصه کړې ده. نو د دې لپاره به تاسو راشئ او چې دغه آی ډي د دې نه بندې کړئ، نو تاسو به دغه درې ټکي ووهئ د کونج کې. کله چې تاسو دغه باندې کلیک وکړئ، نو دغه لاګ آوټ علامه چې راځي لاګ آوټ، دا به تاسو کلیک کړئ. نو دا چې کله تاسو کلیک کړه، نو دغه آی ډي به د هغې د موبایل څخه لاګ آوټ شي. ګورئ تاسو هغه آی ډي د هغې موبایل نه لاګ آوټ شو. او که تاسو چېرته غواړئ چې د ټولو نه لاګ آوټ کړئ، نو را به شئ دغه لاګ آوټ اف آل سیشنز به ووهئ. نو کله چې تاسو دا ووهئ، د ټولو موبایلونو څخه لاګ آوټ کېږي. نو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي، ویډیو درسره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره شیر کړئ تر څو هغوی هم ورڅخه استفاده وکړي، او همدارنګه چینل سره سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په لوی او بخښونکي الله تعالی سپارم.